ښځه یا نجلۍ داسې وغایئ او ژر یې خلاصه کړئ. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یو نوي جنسي ویډیو کې درته د جنسي معلومات چینل نه مخاطب یم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوله ویډیو لایک او جنسي معلومات چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې چې په کوروالې یا سیکس کولو کې ښځه نشم خلاصولی، یا که خلاص یې کړم نه پوهېږم چې میرمن مې خلاصه شوې ده او که نه. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ او په هر څه ځان ښه پوه کړئ. مخکې له دې چې کوروالی یا سیکس شروع کړئ، ښځې سره مو د مینې محبت قصې شروع کړئ. له هغې وروسته له ښځې کالي یا جامې وباسئ او د ښځې سینې مو په لاسونو کې کلکې ونیسئ او په خوله کې هم ترې ونیسئ. له هغې وروسته یې شونډې ترې واخلئ او ښه په شوق یې ورو ورو د 5 دقیقو لپاره یې له هغې وروسته شرمګاه ته خپل کوتک وروړئ او د شرمګاه په سر کې د بزر په نوم شی ته خپل کوتک وروړئ یا ګوته ولړئ او ورو ورو یې سولوئ او شرمګاه کې هم ښې ګوتې ووهئ تر 5 تر 10 دقیقو پورې. دې سره مو ښځه داسې ګرمېږي لکه اور. له هغې وروسته خپل ذکر یا غین د ښځې په کوس یا شرمګاه کې په مکمل ډول دننه کړئ او څو ځلې یې پکې ټېله کړئ. دې سره ستاسو ښځه خلاصېږي. د خلاصېدلو علایم یې دا دي چې ښځه ستاسې کوتک یا غین نه پرېږدي چې په شرمګاه کې وسولوئ. دوهمه نښه یې دا ده چې ښځه مو بیخي بې شیمې کېږي، بې حاله کېږي، یعنې د ستړیا احساس کوي. له هغې وروسته تاسې هم خپل ځان خلاص کړئ او له کوروالۍ ښه خوند واخلئ. دوستانو دا وه زموږ معلوماتي جنسي ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک، جنسي معلومات چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.